الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او اخرنی خبره من دا کوله چې کله چې دغه لوزنامه ماته شوه او لوزنامه د دې چې د بنو هاشم سره به بایکاټ کوو، د هغوی سره به رشتې نه ساتو، د هغوی سره به تعلقات نه ساتو، د هغوی خواته به ځو راځو نه. په دې باندې دغه لوزنامه چې دی نو لیکلی شوې وه، د هغې د ماتېدو هغه قصه هغه ما تفصیلا بیانه کړې وه چې څنګه دغه لوزنامه چې کومه د مشرکانو لیکلې وه هغه څنګه الله سبحانه وتعالی ختمه کړه. بیا د هغې نه بعد هغوی مشرکانو اخرنۍ جرګه د ابوطالب طرف ته ولېږله او هغه په دې هغوی چې ابوطالب مرګ ته نږدې دی، نو که دا سړی مړ شو سبا له بیا موږ د ده وروره ته څه وایو، نو عرب به راپورې خاندي، وی به چې کله یې تره و نو دوی ته یېرېدو، او چې کله یې تره مړ شو دی یوازې شو نو دوی پرې اوس حملې کوي. نو د هغې د لاسه هغوی په ابوطالب پسې لاړو. ابوطالب سره یې خبرې وکړې، د هغې تفصیل موږ هلته بیان کړی و. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه تاسو ته یو داسې خبره ښیم که تاسو په هغې باندې عمل وکړو نو عرب او عجم دا ټول به ستاسو ماتحت دي، دا به ټول تاسو ته محتاج دي. خو مشرکانو دغه خبره ونه منله. په دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه. نن به انشاءالله د عام الحزن په باره کې خبرې کوو. د غم کال دا په رسول صلی الله علیه وسلم د غم کال راغلی او د سیرت علما او چې څومره کتابونه لیکلي دي هغه علماو کومې چې بیانوي هغوی دې ته عام الحزن وایي، د غم کال. او د غم کال په دې و چې په دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم تره ابوطالب هغه وفات شوی او دغه شان د هغه بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه په دې کال کې وفات شوی وه. نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې غمونه زیات شوي، نو دې ته ویل کېږي عام الحزن. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو سخته هر وخت ډېره وه او هر وخت تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ته میلاوېدو. نو په دې نږدې ورځو کې دغه وشو چې تقریبا 3 کاله بایکاټ شوی و د دوی نه. 3 کاله بایکاټ شوی و. دا ټول غټ غم دی او مصیبت و. او د دې نه چې څنګه راووتو نو لا 6 میاشتې تېرې شوي نه دي چې دا مسلې پرې رالي او وخت په وخت په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مصیبتونه راغلي دي. دې پیغمبرانو چې الله د اوچت مقام ورکوي نو دا ولاسې نه ورکوي، دوی د دې امتونو دپاره ډېرې سختې تېرې کړي. نو 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه شعب ابوطالب کې تېر کړو او د هغې نه لا راوتی نه دی چې ترې بیمار شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه ډېر په غم کې شو. ولې؟ ځکه چې دی د پلار په ځای دی، ابوطالب د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار په ځای دی. نو یو خو یې تره دی او تره یې د پلار په ځای، او بله دا چې د هغه انسان دی چې تقریبا 8 کالو عمر نه رسول صلی الله علیه وسلم د ده سره دی او څه 40 کاله تقریبا یا څه د پاسه 40 کاله یې تېر کړي دي د دې سړي سره، او هغه په هر ځای کې ولاړ دی، د ده مرسته یې کړې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې د لاسه به لازم په غم کې و. د هغه د وفات ته واقعه د دغه شعب ابوطالب د راوتو نه 6 میاشتې بعد راغلې ده او دا کال چې دی نو دا 10م کال د نبوت، یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت میلاو شوی د هغې نه څو کاله بعد دی وفات شوی؟ 10 کاله بعد. نو د رسول صلی الله علیه وسلم عمر څومره دی؟ 50 کاله. نو مطلب دا چې د ابوطالب سره څومره وخت تېر کو؟ 42 کاله. 42 کاله عمر هغه د ابوطالب سره تېر کو. لازم به په دې سړي باندې سړی خفه کېږي او بیا دې سړی چې هغه سره مرسته کوي. خو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کومه غټه مسله وه او چې کومې غټې خبرې غم اخیستی و هغه ده چې زما دا تره اسلام قبول کړي. دا د ټولو نه غټه خبره ده. او رسول صلی الله علیه وسلم بس صرف د تره په باره کې دا غم نه کوو، بلکې د ټولو کافرانو په باره کې د هغه دا غم
چې دوی ولې اسلام نه قبلوي، دوی ولې ایمان نه راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپلو ملګرو د خبرې غم نه وړی چې د ملګرو ته مصیبتونه او سختۍ ملاوي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم پته لري چې یو خو دوی ایمان راوړی، بل دی چې الله به له جنت ورکړي، او دا ورته هم پته لري چې د مصیبت د څه وخته پورې دی بیا به ختم شي. خو غټ غم د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې د مشرکان ایمان ولې نه راوړي. او الله سبحانه وتعالی زی په خپل پیغمبر ته ویلي دي ولا تحزن علیهم، مغم جنه کېږه په دوی باندې. داسې نه دي ویل الله سبحانه وتعالی چې منهم مه یېرېږه د دوی نه، او مغم جنه کېږه د دوی طرف نه، مغم جنه کېږه په دوی باندې. ځکه چې دغه خبرې سره د رسول صلی الله علیه وسلم غم ډېر نشته چې دوی ما تنګوي، ما ته تکلیفونه را رسوي، ما ته مصیبت میلاویږي دوی طرف نه. د دې سره د رسول صلی الله علیه وسلم دومره غم نشته. څومره غم چې د دې سره دی چې د مشرکان ایمان ولې نه راوړي. نو ځکه ورته الله سبحانه وتعالی په سوره کهف کې دا خبره کړې ده چې پیغمبره ته خو به ځان مړ کړې، که دا ستا غمونه او سوچونه او فکرونه داسې وي دې مشرکانو په ایمان نه راوړو باندې، داسې خو به ته ځان مړ کړې. نو په دوی باندې غم مه کوه. هدایت د الله په لاس کې دی، که په قسمت کې و میلاو به شي، که په قسمت کې نه به میلاوي. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره کړې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. رسول صلی الله علیه وسلم انما مثلی ومثل ما بعثني الله به، وی زما مثال او د هغه وحی مثال کوم چې الله سبحانه وتعالی ما لرا کړی ده کمثل رجل اتى قوما، لکه یو سړی دی یو قوم خواله راغی وته وی چې ای قومه انی رأیت الجيش بعیني، ما ګوره لښکر د دشمن په خپلو سترګو لیدلی دی، و انی انا النذیر العریان، او زه لغړ یره ورکوونکی یم. او دا په عربو کې په وخت کې دا عادت و چې څوک به یو قوم به یره اعلان به یې کو چې دوی توجه ډېره شي، نو کمیس به یې وویستو، کمیس به یې وویستو، کمیس به یې ورته هم داسې خوځه و. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړی دی خپل قوم یری کمیس یې وویستی دی، فاطاعه طائفه من قومه، نو دغه په قوم کې بعضو خلکو دغه خبره ومنله، فادلجوا، نو بس ووتو په سفر باندې رو روانو د شپې ووتو، نو کامیاب شو، دغه لښکر نه څه شو بچ شو. او دویم وکذبت طائفه منهم فاصبحوا مکانهم، او دویم ټولګی هغه دی چې دغه کس چا چې وله یره ورکوله هغه یې دروغجن وګڼو، او په دغه ځای کې شپه کړه، سحر یې په دغه ځای کې کو، فصبحهم الجيش، نو دغه د دشمنانو د لښکر پرې راغی او د ټولې تباه او برباد کړو. فذلك مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رسول صلی الله علیه وسلم دغه مثال دی چې چا زما خبره منلې، زما طاعت کړی، هغه کامیاب شوی دی، لکه څنګه چې دا قوم کوم چې خبره ومنله هغه د لښکر نه بچ شو، او کوم چې زما خبره نه ده منلې هغه تباه شوي دي. داسې لکه دغه کومو خلکو چې خبره د دې سړي ونه منله، لښکر به سهار له حمله وکړه او هر څه یې ختم کړو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار دی دعوت ورکول، هغه سره د خلکو غمو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم غم د خپل تره سره د نورو خلکو نه زیات دی، ولې ځکه چې دی ورته نږدې دی، نو د ده لپاره جنت غواړي، د ده لپاره خیرخواهي غواړي. بیا دا چې دغه تره ورسره په هر مصیبت کې ولاړ دی، نو بیا خو بیخه مین دی چې دی د اسلام ته راووړي. او دا اصل مینه او محبت او حقیقي رشته پالل هغه دې ته وایي چې ته کوشش وکړې چې یو سړی د دین طرف ته راووړي. دا بعض خلک کوشش کوي په دې کې لګي چې زما دا بچي به څنګه انجینران کېږي او څنګه به ډاکټران کېږي او څنګه به سیاستدانان د دوی نه جوړېږي او څنګه به ساینسدانان جوړېږي. یاره چې دی د ایسي لاندې کښېني، بس دی غټ غم دی، د ایسي لاندې کښېني، د ایسي کم دي چې غټ شی دی ته غم وړی. سوچ دا کوه چې په آخرت کې د جهنم نه بچ شي. که دنیا هغه سخته، که دا ستا د بچی په دې دنیا کې کامیاب نشو، د سختو ژوند یې تېر کړو، یو څو کاله به تېروي که نه، خو د آخرت ته ژوند سوچ ورکوه چې هغه د همیشه ژوند دی، چې د همیشه د اور نه بچ شي. یو سړی مزدوري کې خوله پرې را روانه، دا څه خبره شو، او یو سړی د همیشه لپاره والعیاذ بالله په جهنم کې پروت دی، دا اصل نقصان دی او اصل تاوان دی. لکه تاسو په خپلو بچو مین یئ، په خپلو ښځو مین یئ، په خپل مور پلار مین یئ، په خپلو خپلوانو مین یئ، کوشش وکړئ چې دوی د جهنم د اور نه بچ کړئ. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو خپل ځان خپل اهل او عیال د اور نه بچ کړئ. دا اصل محبت دی. د رسول الله سره دې خبره ډېر زیات غمو،
چې دې سړي له الله هدایت ورکړي. نو بیا واورېده کله چې په هغه باندې د مرګ دا حالات رالو او څه د پسه 80 کاله د هغه عمر و، نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه خواله ورغی. هغوی که چې دا اوس موقع ده راشي خبره به ورسره وکړم، که په دې ټیم کې خبره ومنله. په دې کې دا فایده چې دعوت به بندې نه، یو سړی ستا خبره نه مني که نه، ته خپل محنت او کوشش کوه. رسول صلی الله علیه وسلم یهودي خواله تللی و، په زنکدن کې وکړ، هغه زنکدن کې هغه ایمان راوړی و. نو هېڅ پته نه لګي د بس ملګري یو پیر دوه چاته نصیحت وکړي بیا وایي نه مني نه، دا لرې کوو د الله ګمراه کړي دي. نه ته به خپل محنت او کوشش کې او تا نه الله دا تپوس نه کوي چې ده ولې خبره نه منله. دا تپوس والله د هغه نه کوي، خو تا نه به دا تپوس کوي چې تا ولې نصیحت نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او د ابو طالب د سر په خوا کې د مسلمانانو او د انسانانو سردار ناست دی او بل طرف ته د کفر سردار ابو جهل هم ناست دی. ابو جهل دا موقع ضایع نه کړه، هغه هم ورغی هلته کېناست. ابو جهل هم عبدالله ابن ابي امیه هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کېناست. نو وایي چې په حدیث کې دا راځي چې لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم فوجد عنده ابا جهل، ابو جهل د مخکې هلته ناست، وعبد الله ابن ابي اميه دوزه د مخکې هلته ناست، دوه کسان. رسول صلی الله علیه وسلم ای عم اتره قل لا اله الا الله، لا اله الا الله هو كلمة احاج لك بها عند الله يوم القيامه. نو دا داسې جمله ده که ته ووایې که نه قیامت پر ورځ زه د الله سره ستا باره کې خبره وکړم، خو د هغې دپاره دا جمله ویل څه دي، دا لازم دي چې ته اسلام ته ننوځې. کوشش یې کوو په دې غوږ کې ورته لږ ووایي، په دې غوږ کې، ځکه چې هغه زنکدن په حالاتو کې دی سخته پیدا. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې غوږ کې وایي تره کلمه ووایه قیامت پر ورځ به زه د الله سره خبره وکړم. دلیل په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم د هر چا لپاره خبره نشي کولی. په دې ورسېدی که دا به کې یوه فایده ده، که د هر چا لپاره خبره کولی شي نو دې کلمې ته به کې ضرورت نه، خو خبره به د الله سره کړی وی که چې مسلمان نه وي نو هېڅ نه قبلېږي. نو ابو جهل او عبدالله ابن ابي اميه خو خوا کې ناست شو. نو هغو ته خا اترغب عن ملت عبد المطلب، عبدالمطلب هغه دین پرېږدی، اخري وخت کې ځان شرمې، د اوسه پورې دومره د عزت ژوند ته تېر کو، د اوسه پورې چاته ملامت نه کړي، خو په اخري وخت کې د پلار نیکه دین پرېږدي او ته د یو قوم سردار یو مشر نه تا پورې دا کار مزه کوي. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيدانه بتلك المقالة. رسول صلی الله علیه وسلم لګیا تر کلمو هغه بوته دین پرېږدي، پلار نیکه طریقه پرېږدي، رسول صلی الله علیه وسلم هغه بدای رسول صلی الله علیه وسلم او دګیا دا محنت او کوشش یو طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم روان دي او بل طرف ته د کافرانو روان دي. نو اخري خبره چې هغه د خولې نه ووته هغه ده وایي چې حتی قال ابو طالب آخر ما کلمهم، اخرنۍ خبره چې ابو طالب کوم وکړه هغه دا چې علی ملت عبد المطلب، زه ابو طالب په دین باندې یم او دې سره تساوت. په یو روایت کې دا راځي چې لولا ان تعیرني قریش لاقررت بها عینک، واروي که چا ملامته کولی نو نن مې له سترګې یخولې په دې باندې. ته وګوره سړی د مرګ په حالاتو کې او د ملامتیا نه یېرېږي. دا اهمه نقطه په دې ټول درس کې، د ټولو نه اهمه نقطه هغه دا شو چې د ډېرو ملګرو ته موږ وایو قرآن او حدیث باندې عمل وکړو نو دی د ملامتیا نه یېرېږي. چې څوک به وایي دا وابي دی، څوک به وایي چې دا بې مذهبه دی، څوک به وایي چې دا بې ادبه دی، څوک به وایي چې دا داسې دا داسې. نو د دې خبرو لحاظ ابو طالب وکړو، خو نن په کوم ځای کې دی؟ په جهنم کې دی. صحیح د قوم ملامت نه کو به دې خبره ولر جهنم ته. او که دا کلمه ویلې وي نو خلکو ملامت کړي خو څه وخت پورې، خو د همیشه ژوند به هغه د کامیابۍ وي. زما ټولو ورونو ته، خویندو ته، مشرانو کشرانو ته د نصیحت دی چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راورسي په هغې باندې عمل کوئ. دې ته مه ګوره چې خلک به څه وایي څه به نه وایي. دا خلک والله لازم که په یو حال دین پرېږدي نه دي پرېږدي، دا خلک ته په یو حال هم نه پرېږدي. او دا د انسانانو عجیبه طبیعت دی. ګورې چې دوی ټول راضي کېږي نه. یوه دویم د انسانانو عجیبه طبیعت دا دی
چې خوښ شوي نو اسمان ته دې رسي او چې په معمولي خبره بدې شوي نو دغه اسمان نه دې ځمکې ته چې مړه تیر دله ماته به دې ته نه ګوري چې دې سړي کې خسي فاتون بیا خار څه بدله یېري نو دا د انسانانو ناشنا طبیعت دی چې یو خو راضي کېږي نه ټول او دویم پکې څه دي چې صفت چې خوښې شوې نو اسمان ته دې اوچتوي چې بدې شوې دغه اسمان نه یې راوځاري خلک به څه وایي دا ټکي ډېر زموږ تبعي وکړه خلک به څه وایي او دا خلک نه راضي کېږي یو ناشنا واقعه مخکې ورځ کې راپېښه شوه ما سره اکثر د بعض خلک په دې دشمني کوي چې د قرآن او حدیث طرف ته دعوت ورکوي او الله سبحانه وتعالی دغه ټولو له هدایت ورکړي سره زمونږ نه هغوی دا اعتراض کوي چې دی داسې نصیحت ولې نه کوي دی دا ولې نه کوي دی دغه ولې نه کوي چې په یو موضوع باندې زما نصیحت نه بیان نه او الحمدلله زما غالبا هر موضوع باندې بیان شته خو بعض ټول موضوعګان سره کوم ذکر دغه کولی شو اوس الحمدلله موږ لګیا د خو د مرګ پورې دا کار روان نو دوی به څه وایي دا اعتراض کوونکي نو داسې نصیحت ولې نه کوي دا خبره ولې نه بیانوي یو کس ما باندې اعتراض کړی بیا ما الحمدلله یو څو ورځې مخکې هغه مسله باندې نصیحت وکړو نو بیا هغه کس څه وي دا خو پلاني عالم د نن تقریبا 40 کاله مخکې بیانه کړی ته اوس بیانوي نو دا خلک دا پرېږدي نه ته په یو حال کې به مې نه پرېږدي که داسې ځي وایي دی داسې لاړ که داسې ځي وایي داسې لاړ دا خبره مې ټوله دې پورې راوسته چې خلک نه راضي کېږي او که چا دا ووایي چې زما میشن دا دی چې زه خلک راضي کوم نو دا سړی به صحیح د قمقل دی دا میشن چېرته چا پوره کړی نه دی اوسه پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ټول خلک نه راضي شیطان به څه راضي شي ټول د هغې ټول خلک راضي نه دي راضي په هغه وخت کې ورسره هم خلکو دشمنیانې کول اوس یې ورسره هم خلک دشمنیانې کوي ابو طالب د خلکو د ملامتیا نه بچ شو خو ولې آخرت کې څه ځای شو جهنمي ځای شو رسول صلی الله چې کله دا خبره واورېده نو دی وی والله لا استغفرن لك ما لم انه عنه وی زه خو به ستا دپاره بخښنه غواړم چې څو پورې الله منع کړی نه یم الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو ما كان للنبي والذين آمنوا الله وی ندی پکار پیغمبر لو نه مؤمنانو لره ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ندی پکار چې دوی بخانه غوړي د مشرکانو پر اگر کاغه دوی خپلوان دي رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی شو سنه د بخانی وختون بل آیت الله دم نازل کو انک لا تهدی من احببت اے پیغمبر دا هدایت سستا پلاس کې خو نه چې څوک شته خو ته بوله هدایت ورکې هدایت ته چا پلاس کې دی د الله پلاس کې دی ها د پیغمبر سره چې کوم هدایت ته خو هغه هدایت ته چې لا روخایا خو هدایت التوفیق یو سره د لارې تر اړول د چا کار دی د الله سبحانه وتعالى کار دی ابو طالب دغه شان د دنیا نه لاړ او زه دا وایم چې د رسول سم په ژوند کې چې کوم واقعات راغلي دي چې وایي که رسول سم ډېر غمجنه شوی دی په هغو کې یو دا واقعه ده وجه دا یو سړی و چې هغه ښځه مړه ده نو ته دا ولې نه دی چې ښځه مړه شوې ده خدیجه رضی الله عنها مړه شوې ده حمزه رضی الله عنه دغه شان عثمان بن مدعون سعد بن معاذ د رسول سم بیبي زینب بنت خزیمه دا د رسول سم په ژوند کې وفات شوې خو نه دا د دومره غم واقع نه څومره چې دغه د ولې ځکه چې هغه جهنم ته لاړ او د همیشه دپاره جدا شو د خدیجه رضی الله عنها سره چې کومه جدایي راغلې د رسول صلی الله علیه وسلم دا د وخته پورې ده خو د ابو طالب سره داسې جدایي راله الله اکبر چې د همیشه دپاره دا ورواره ورته جدا شو او د هغه سړي نه جدا شو چې هغه ورته ویلي وي ورواره کوه د خپل دعوت کوه تا ته دا وخته پورې څوک څه نشي ویلی چې څو پورې ما په خاورو کې ډډه نه یې لګولې نو هغه تره چې کله په داسې حال کې د انسان نه جدا شي چې د همیشه دپاره ملاقات ختم شو نو دا به ډېره د غم واقعه نه دې ځای کې اهم خبر هغه د یاد ساتئ ظاهره کې هغه لګیا دی مرسته کوي نو ظاهره کې خو ښه سړی دی یو سړی کې ظاهر له اعتبار شي نو دی خو ښه سړی دی بیا ولې دا ښه سړی جنت ته نه ځي جواب د هغې دا دی چې د ظاهر سره باطن پکار دی او د باطن سره څه پکار دی ظاهر پکار دی
ظاهر یوازې کار نه کوي او باطن یوازې کار نه کوي د باطن سره ظاهري او د ظاهر سره باطني دا هم مسله ده سات د باطن سره ظاهر او د ظاهر سره باطن ابو طالب ظاهر کې خسړې ده خو باطن دغه د دې چې چرته په الله ایمان نه راوړي نو هغه ظاهر څه شو بے فائدې یو سره باطن کې ایمان راوړي او یو عمل هم د ایمان نه کوي نو دا باطن ولا فائدہ ور کوي نو ور کوي ولا فائدہ نو د دوه به یو ځای رواني ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله ستاسو مالونو ته نه ګوري او نه الله ستاسو شکلونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو زړونو ته ګوري او ستاسو اعمالو ته ګوري نزلونه باطن دي او اعمال څه دي ظاهر دي په دې کې رد شو په خلکو چې کوم خلک صرف ظاهر له اعتبار ورکي او هغه خلک چې کم صرف باطن مني موږ وې د باطن سره به ظاهري او د ظاهر سره باطني نو کار به مخې ته رواني نو دا هغه وخت چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت مصیبت راغی او دې مصیبت چې شپږ میاشتې دي شي چې دا شعب ابي طالب نه وروته او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم باندې دغه سخت رااله چې جرګره له ابو طالب پسې او دغه مصیبتونه لا ختم نه دي چې هغه مشر چې هغه وفات شو او بیا قریش ته وګوره دومره ظالمان دي چې د په مرګ باندې خپه شي نه دي هلکه د دغوی د خاندان مشر دی د جرګو سره دی خو خوشاله شو ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم څه شو هغه یوازې پاتې شو او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دا خبره کوي وای ما زالت قریش کاعه حتى توفي ابو طالب وی دا وخت پورې قریش بوزدلو سو پورې چې ابو طالب ژوند دی او کله چې ابو طالب وفات شو او مړ شو نو دوی زړور شو دوی زورور شو به رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر تکلیفونه رسولي دومره تکلیفونه او رسولي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دغه خبره کړې او سبحان الله په بس سیرتونو کې دي سره راځي چې په قریشو کې یو قمقل انسان په دې مشرکانو کې او راغب خور او سره پلاس کې رسول صلی الله علیه وسلم روانو د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیری مبارک او د سر د ویختو ته خور ونوښته د ابو طالب د مرګ نه بعد نو رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو او لوري په پاسې دا او جړلې او د رسول صلی الله علیه وسلم د سری چې د اینزو او د غینې د خورې پاکولې رسول صلی الله علیه وسلم وی لور جاړم ان الله مانع اباکی الله بستر پلار مرسته کوي او به دا وی رسول صلی الله علیه وسلم په وخت دا خبر بیا وکړه وی قریش ما ته چې دومره تکلیف نه در رسول سمره چې ابو طالب د مرګ نه بعد ما تر رسول او دم دا غوي بوزدلی و چې تاسو یو دې سړی پورې ختی چې کله هغه سره ترونو تاسو تیری دی چې ترې ختم شو مړ شو نه تاسو زړور شو کته تاسو زړور یې او کته تاسو وای چې موږ د خپل دین د پرځا قربانو نو بیا خو دغه تر په مخ کې دي چې کول پکار نو دا تر په مخ کې چې کوم تکلیفونه رسول صلی الله علیه وسلم ورکړي دي هغه لګو په نسبت داغه تکلیفونو کم چې د تر د مرګ نه بعد هغه راغلي دي خپدیږي کې یو څو درسونه او یو څو عبرتونه زموږ د پاره د ابو طالب په دې مرګ کې او دغه نه بعد بیا د خدیجه رضی الله عنها واقعي لزو اولنی فائدہ دا وروته چې د مشرک د پاره به بخانه د بنه غواړي د فائدہ دی واقعي نه وروته او ځکه یو حدیث کې درځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی استأذنت ربي في ان ازور قبر امي بمدى الله اجازه وخت چې زه خپل مور د قبر زیارت کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله مله اجازه راکو وی فزار النبي صلی الله علیه وسلم قبر امه وابكى من حوله لا رسول الله د قبر زیارت کو په جړام شو خلک هم په جړا کوم چې سره په خوا کې نه اسو به وی چې استاذنت ربي في ان استغفر لها بما چې الله بخانه ور غواړم الله وی چې نه بخانه ور نه غواړي دوی کی اجازه شته قبر زیارت ولو کې به رسول الله په خپل فزوروا القبور فانها تذكر الموت قبرونه زیارتونه کوي د انسان د مرګ راځي دی ندینه د واضح شو چې د مشرک او د کافر د پاره وبخانه ده نه غواړي
الله په قران کې لکه څنګه چې بل ځای کې دا خبره کړې ده استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. اے پیغمبر کې ته بخانه غواړي دوی لو کته نه غواړي او یا پیرو له بخانه غواړي زینب بخانه ولي نبخي الله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ځکه چې دوی کفر کړي په الله باندې الله پر رسول باندې د دین دا واضح شو چې د مشرک قبر پرست پاره و بت پرست پاره و بخانه نه غواړي. دویمه فائدہ دا وروته چې د رسول صلی الله علیه وسلم سفارش دا فائدہ وکړه چې عذاب د ابو طالب څخه شو هغه کم شو. ځکه عباس رضی الله عنه وایي چې وی ما رسول صلی الله علیه وسلم چې ما اغنیت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك دې تر لدې څه فائدہ ورکړي دا کنه چې ستاسو لپاره بغوسه کېدو ستاسو مرسته وکوله. وی رسول صلی الله علیه وسلم راته وی چې هو فی ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. په صحیحینو کې دا روایت ویاو فائدې ول ورکړي دا هغه دي سي لکه څنګه چې بل روایت کې دا راځي چې وهو متنعل بنعلين دو پیزار بوت الله چې هغه به د ور نه جوړ شوی یغلی منهما دماغه دغه د لاسه دماغ خټ کیږي په جهنم کې. او رسول صلی الله علیه وسلم کې زنه وي او زماده سپارښت نه وي نه دی به د جهنم په اخرنی حصہ کې پروت وي. او روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. ابو طالب ته بدا ښکاري چې په ټولو کې سخت عذاب زماده او د ټولو نه کم عذاب بده چي دا بداغي. خالدی روایتونه دا واضح شو چې ابو طالب په کفر باندې مړل لکه دا بعض صوفیان او قبر پرست او گمراه خلک او شیعاګان او روافض هغه دا ثابتول غواړي چې ابو طالب د اسلام په حال کې مړل او دا غلطه خبره. د صحیحین روایت دی په صحیح مسلم صحیح بخاری کې د روایت یو بل نشنا روایت ته وایما علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی کله چې ابو طالب مړ شو یعنی خپل پلار یادې اتيت النبي صلى الله عليه وسلم او زرالم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې موتي چې ان عمك الشيخ الضال قد مات. موتي چې رسول الله ستاغه تر هغه گمراه مړ شه او دا دلیل په دې باندې چې اصل ملګرتیا او رشتہ هغه د عقیده ده هغه د منهج ده. وی به ته چې فمن یواری څوک به په خاورو کې پټي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته امر وکړ چې اذهب فواري اباك لاړ شو په خپل پلان باندې خاوري واچو. نو یې زورلم او یو کندم یو کنه استوغیت مې خپل پلان ورغزار کو یا بای کې مې کېخو به بیر باسه خاور واچول بیا پروسسم پر شرالم نو ماته وی چې زلار شو غسل وکړه فدعا لي بدعوات به زما د پر دعاګانې وختي دسی دعاګانې دومره خوږی دعاګانې چې د ټول دنیا دغه په مقابله کې سنت ده. نو د دین د خوازه شو او د حدیث امام احمد امام ابو داود امام نسائی راوړي د دین خوازه شو چې ابو طالب په سمړلې ابو طالب په کفر باندې مړلې هغه اسلام نه قبول کړي. درې مفایده او غټه فائدہ چې د شرک سره یو عمل فائدہ نه ورکړي د شرک سره یو عمل فائدہ نه ورکړي. ابو طالب ډیر ښه کارونه کړی دي او ډیر مرسته د رسول سم کړی ده خو فائدې ولولي ورنه کړه ځکه چې توحید پکې نو مشرک او الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله وی کچته پیغمبرانو مبارک الله وی کدی پیغمبرانو شرک کو د دوی ټول اعمال به برباد شي. دا شرک دومره خطرناک بیماری د الله دې منګه ساتي چې معمولی شرک ستاد سونو کلونو عبادت هغه د ډړې وړي کوي هغه د بالکل خوري کوي ادله ختمي. نو ځکه کوشش دا کوي چې د شرک نه او د شرکیاتو نه بالکل ځان لري ساتي. موږ سیم ګناګاریو چې تر خطا عبادت د الله وکړو او به پاګې د پاسه سړی راولګي او شرک مو کې نو ستدي سړی دا سړی څومره بدبخت دی
خپل اعمال او خپل ځان هغه د شرک نه لري ساتي. او شرک څه ته وایي؟ یعنې د الله سره شریک جوړول دغه په خصوصیاتو کې. الحمدلله په دې باندې زما تفصیلي بیانونه شته، هغه واورئ. څلورمه فایده هغه دا راووته چې مشرک له شفاعت فایده نه ورکوي اگر که دا شفاعت پیغمبر کوي. لکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم که داسې سپارش وکړي چې یا الله زما دا تره د دې جهنم نه جنت ته بوځو، نو فایده وله ورکوي؟ نه ورکوي. وله الله په قرآن کې دا خبره کړې ده فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله وی دې مشرکانو او کافرانو له به فایده ورنکي سفارش د سفارش کوونکو. او دا صرف کې سړی چې ابو طالب له فایده ورکړه نه ده، ابو طالب پورې خاص ده بس. او داسې فایده ولا نه ده ورکړي چې د جهنم نه راویستې ده او چېرته یې بولې؟ جنت ته یې بولې. خو په هغه جهنم کې په عذاب هغه لږ کم شوی ده بس. نور که د پیغمبر زر پیرې الله ته ووایي چې الله زما نه تره وبخه، نو هېڅ فایده نه کوي. بیا په دې کې ته یو روایت بیان کړم. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول صلی دا خبره کړې ده چې یلقى ابراهیم اباه آزر یوم القیامه. ابراهیم علیه السلام به خپل پلار د قیامت په ورځ ویني آزر، وعلى وجه آزر قطره وغبره، او د آزر په مخ باندې به توروالی، د مخ به داسې لکه دوړې چې والی، د کفر هغه تیرې او د شرک هغه تیرې به د په مخ باندې پرتې. نو ابراهیم علیه السلام به ته وایي چې الم اقل لک لا تعصیني، پلار ته ما ویلي نه و چې زما نافرماني مه کوه، زما خبره ومنه. نو دا پلار به ورته وایي چې فالیوم لا اعصیک، نن زه ستا خبره منمه، نن زه ستا نافرماني نه کوم. نو الله سبحانه وتعالی به ورته اواز وکړي چې ابراهیمه انی حرمت الجنة علی الکافرین، ما ګوره جنت حرام کړی دی په چا باندې؟ په کافرانو باندې. نو دې ځکه اگر که ابراهیم علیه السلام یو اوچت پیغمبر دی او دا هغه انسان دی چې الله څه وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، دا د الله خاص دوست دی. خو د دې خاص دوست سپارش هم د مشرک په حقله دا نه قبلیږي. اخرنۍ فایده به ذکر کو. او پنځمه هغه ده چې د بدو ملګرو د صحبت نه ځان لرې ساتئ. د بدو ملګرو دومره بد اثري. وګورئ ابو جهل او عبدالله ابن ابي امیه، هغه دواړه یو کوشش کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا دعوت دا چېرته د ابو طالب قبول نه کړي، تر دې چې په کفر باندې مړ شو. اخره خاتمه په کفر سره وشو. نو زموږ تاسو ټولو ته دا نصیحت چې د نیک عمله ملګرو سره خپل تعلقات ساتئ او د نیک عمله ملګرو سره کښېنئ پاسئ، ځکه چې د بدو ملګرو اثر لازمي. رسول الله وسلم په حدیث کې څه وایي؟ امام ابو داود رحمه الله روایت راوړی، ډېر ناشنا روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. هر سړی د ملګري په دین باندې، د ملګري په مذهب باندې، نو بیا تاسو وګورئ چې ستاسو ملګري څوک دي. او ځکه شاعر څه وایي عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدي. د سړي په باره کې تپوس مه کوه، تپوس د ده د ملګري په باره کې کوه څنګه چې ملګری داسې دی. او ته زما باره کې معلومول غواړې که نه زه څنګه سړی، زما د ملګري تپوس وکړه، زما تپوس مه کوه، زما د ملګري تپوس وکړه. یاره د پلانې د چا سره کینی پاسې خلکو راته وښو چې بیا هغه پلانې دی او پلانې دی، بس د دې نه اندازه ولګوه د پلانې او پلانې چې څنګه دي دغه شان زه یم. نو د ملګرو په غوره کولو کې احتیاط کوئ، ځکه چې دا ملګري په انسان باندې بد اثر کوي. موږ سره په درسونو کې ډېر داسې ملګري ناست دي چې هغه د هغه د هدایت سبب او د دین سره دا شوق او دا جذبه دا د الله د توفیق نه بعد دا وه چې یو ملګري درس له راوستی دی. ویې ورته راځي زه لږې خبرې به واورم. هغه ملګري حدیثې پکې شتي چې هغه چا چې راوستی دی اوس هغه نه راځي، او هغه کمې چې راوستی هغه راځي. نو کله ناکله ملګری دومره قیمتي شي. خو دا دینداره ملګري، خو بېدینه ملګری ته درس را راځه، مړه د جمعې ورځ ده ګپ شپ په ولګو، بیا به لاړ شي. نن څه بیمار غونته کېمې او دا خبرې خو نن سبا په نیټ باندې هم شتي، د درسونه وابه اورې، په وټسپ باندې هم هلته به یې واورې، د بل چا نه به یې واورې. دا چل به وکړي، دغه چل کوشش به دی چې تر الله دې کور ته رانی شي.
نو یو طرف نه دا شیطان لګیا دی چې هغه په انسانانو کې دی او بل طرف نه باندې پیریانو هغه شیطان دی لګیا دی نو دې دوه شیطانانو نه بچ کېده به ډیره ګرانه هغه الله په توفیق سره کوي الله سبحانه تعالی دې موږ د بدو ملګرو د صحبت نه ساتي سبحان الله په دغه نږدې ورځو کې پر رسول سم باندې بل مصیبت راغی او مصیبت ته پاسه مصیبت او په غم د پاسه غم نو یو غم دغه چې 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم په شیب ابي طالب کې پاتې شو او هغه سخت بیا ابو طالب پسې جرګه د بل سخت بیا دغه نه بعد تر هغه خوک تر چې د پلار په شانو هغه د دنیا نه لاړ او د قریش هغه مصیبتونه چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم هغه خډیر شو تر دې چې مخامخ به دغه مخې ته خاور نوستي او دغه ویختو ته به خاور چولې دغه ګيري مبارکي ته به خاور ویشتي او په دې حالاتو کې یو بل واقعه رااله او غدا چې د رسول صلی الله علیه وسلم خوږه بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه د دنیا نه لاړه تاسو اندازه لګولای شئ چې په دغه وخت کې به د رسول صلی الله علیه وسلم حالاتو چې د سخت پیرایش یو طرف ته خوب ترل او بل طرف ته خوږه بیبي خدیجه رضی الله عنها ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړو اجتماعي مسلو کې او سیاسي مسلو کې خو نور د مینې محبت په مسلو کې په ملګرتیا کې په مال کې په ټول کې سره خدیجه رضی الله عنها ولاړه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه را یاد کړه صفت به ورغو سم صفت به ورغو عائشہ رضی الله عنها فاحسن الثناء بيبلغيو نو وي فغرت يوما يورزوي فما کې غیرت راغلي زنانو کې خدا غیرتي د طبيعي خبره موتي يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدق يا رسول الله تدغه بوډي خزه په مخه یاده قد ابدلك الله بها خيرا منها الله تعالی لغینا دغه بوډي نه د غور جنکی در کړی دي او خيسته خزي در کړی وي ما ته رسول الله جنن دا خزي بشه خزه الله معنی نه را کړی ولي وقد امنت بي اذ كفر بالناس خلکو چې ماته په ما باندې کفر وکړ زما خبره نه منله هم دغه خزي په ما باندې ایمان راوړل وصدقتني اذ كذبني الناس او خلکو ماته دروغجن وي او دغه یو خزه چې دې ماته رښتینه وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او چې خلکو زمانه خپل مالونه بند کړو هر څه بند کړو هم دغه خزه مال خپل مال لا کړه او دغه خزه چې الله وي مال دغه نه بچی را کړی نو مرګ خو مصیبت دی الله دې مرګ ته مصیبت ویل الله په قران کې سوې په سورۃ المائده کې فاصابتكم مصیبه الموت الله دې مرګ ته مصیبت ویل دا مرګ خو عام مصیبت کې مصیبت ته خو بیا چې دا مرګ په ابو طالب راشي او په خدیجه رضی الله عنها راشي نو بیا مصیبت دې غټ مصیبت ده او ځکه دې کال ته متوسوي چې سیرت ول دې کال ته سوي عام الحزن د غم کال او بعض علما دا وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ولدانو یې خو دې خو په صحیح سند سره دا خبره نه ثابته د دې لپاره صحیح سند نشته او نه مونږ دې لپاره صحیح سند اگر کما دې مسله کې لږ بحث کړو کتو می خو نو ملو شویرات نو صحیح خبرداري چې د امت علماو چې کله دې کال د سخت ولیدي نو دې کال له نوم کې خو چې د کال د سختو کارو د کال د مصیبتونو او د غمونو کارو خدیجه رضی الله عنها یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي نه ده ګوره یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم د بچو مور نه ده بلکې اخو د رسول صلی الله علیه وسلم وزیر ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګری دی چې مشوره به رسول صلی الله علیه وسلم غسته وخت په وخت او هغه بوله سناشنا مشورې ورکولې موږ سره هغه تیر شوی د کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په جبرئیل اول په راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدل څنګه قیمتي مشورې ولا خدیجه رضی الله عنها ورک ځکه عمر رسول الله دغه د صفت کو کنه یو حدیث کې درځي د عائشه رضی الله عنها روایت ته وی چې ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خدیجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوري بیبیانی چې څومره دي د رسول الله ټول بیبیانی سودي یولس او په دې سیرت کې ان شاء الله زه په زه دوی تذکره راځي نغه ټول هغه حالات ان شاء الله تاسو ته معلوم شي
یو پکې خدیجه ده یو عائشه نو پاتې څو شوي نه وی په دې نهو بیبیانو کې په یو باندې مال دومره غیرت نه راغلی څومره چې په خدیجه رضی الله عنها راغلی وجه هغې سره وی وما رأیته ما لیدلی م نه و دا وی ما نه ده لیدلی ده ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم وربما ذبح الشاة ثم يقطعها کله کله به ساروی واغست هغه به بیا حلال کو وړکه به کو ثم يبعثها في صدائق خديجه او به د کسانو ته وی دا د خدیجه غپلانی ملګری لوي سي دا غپلانی او غپلانی لوي سي فربما قلت له ما بديت يا رسول الله كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة يا رسول الله بالدنيا کې جو بل خزانيشتي دا خدیجه ده نه وما تب رسول سمي عائشة إنها كانت وكانت 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 وليا مش رسول أخو ديسي وغديسي 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 دي وچتي زنانا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 15 کال متصل تیر کړی دي رسول الله چې دې سره واده وکړ د رسول الله عمر څومره 15 کال او د دې عمر څومره 40 کال 15 کال وسه تیر کړی نو د چې وفات کېده د دې عمر څومره شو 15 کال او د دې وفات د واقعه د تقریبا د ابو طالب د مرګ نه 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد راغلی ده او بعض علماء 3 ورځې بعد راغلی ده خو مشهور دی چې 2 یا 3 میاشتې بعد د واقعه راغلی ده د رمضان په میاشت کې او لسم کالو د نبوت او عمر دغه سو 15 کال د رسول عمر سو شو 50 کال دې زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو ځای 15 کال تیر کړی متصل بل خزب د رسول الله په دې وخت کې نه خو چرته سیرت والو دا نه دي نقل کړي چې د دیو د رسول الله په منځ کې څه اختلاف راغلی چرته سیرت والو دا نه دي ذکر کړي چې په دې 15 کال کې د رسول الله نسخ وختلی دي چرته رسول الله تعالی ویلي په 15 کال کې زما دا پکار دي او زما دغه پکار بلکې خپل مال خپل هر څه پر رسول الله باندې قربان کړي هغه د رسول الله نسخ وایي رسول الله هم دغه د دې حالات قدر بکو ځکه خو به ډیره یادول کړي دا کمی سخت او مصیبتونه چې هغه تیر کړي خصوصا په دغه اخرنی لس کاله کم چې د نبوت نه بعد دغه چې نبوت نه مخکې رسول سم ته تکلیفونه نه دی ملو شي خو د اخرنی لس کاله خدیجه رضی الله چې کمی سخت د رسول سم تیر کړي دغه ته پوس مکو د نبوت په دې کور کې ناشنا حالات راغلي د یری حالات راغلي د غم حالات راغلي په مخه به غریب په دې یره کې و چې زما خاون ته بچا سویل او کسب دی ویلي او چې رسول سم په معمولی لیټ شو بهر نو کسان به ورګه تاسو لړ شي وګوري چاوته سویلی نه د ژوند د لس کال ټول په دې یره کې تیر کړي خو بده نه کو چې سو پر رسول سم کور ته نو راغلی دا وخت پورې به روټي نه خوړې چې سو پر رسول سم کور ته نو راغلی چې لک بلیټ شو کسان به بشوري لړ شي وګوري کم ځي کې هغه بشرالو یو پلاني ذکر خد او خد چې خد صحیح دی په دې 15 کال کې چې کمی سخت راغلي نو یو سخت باغې باندې دام راغلي ده چې دا درون خاون دا قیمتي خاون د اوچت انسان کور ته برانه وته دغه په سر کې به خوره پرته و دغه رزړ نه وي والله خبر رسول سم به کور ته رانه وته خپبو هغه به ته یا رسول الله ولي وی خلکو راته لیونه وي او چارته کوډګر وي دغه رزړ نه وي والله خبرو دا حالات هغه خپل سترګو لیدو چې زما دي اوچت خاون ته خلک لیونه وي زما دي درون خاون ته خلک کوډګر وي څوک په کانو ولي نو څوک په شګو ولي څوک په کنځري کوي نو څوک زخمی کوي کله چې به دغه گزارو کو ابو جهل او رسول سم کور ته راغی خو دا چا کور ته راغی او دغه خدیجه نه کور ته راغی کنه چې رانه وته رسول سلام او هغه وکړه تندینه وینه روانه د ځنه په دغه وخت یو الله خبرو یا رسول الله وی ابو جهل باندې گزار کړو د ټولي سختي تیری کړی او په دې د پاسه بیا دا سخته چې دو ځامن الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله د خدیجه نه ور کړی دي هغه دوه ځامن د دې بری جون کې مړ شي او بیا مشرکان رسول صلی الله علیه وسلم وی دا میراث ته میراث وته چې د نر اولاد نشتی
هغه سخت چې خدیجه رانه کوم راغلی په دې سوچ کې زما د خاوند په خلک ګوري دا خبرې کوي الله اکبر. او بیا اخرنی 3 کاله چې کوم په شیب ابي طالب کې د کمزوري زنانه تیر کړی دغه به سووي دا سخت خوې دا نوري خدای سره بیا د اخرنی 3 کاله خد سختونه ډکو بچو به ته بکور کې جلل چې موږ وږي شو یو دغه مالدار خزي سره چې په ټوله مکه کې به دغه تذکره کړي دغه سبب دور پیسې نه چې بچو له سبق کړي وي دا مال چرته لاړ خدای ټول مال پر رسول سم باندې قربان کړو دا ټول مال په هغه باندې لګول او ځکه دا ساتي چې کله هغه مړ شو نو په میراث کې رسول سم ته 1 روپۍ نه پاتې شوی 1 روپۍ ځکه چې هغه سره سونه او دا هغه خزه ده چې د قریش غټ غټ کسان بدی په خپل تجارت کې لګل بهر ته خو دې سي حالات په غیبه باندې رالو چې دغه سره دومره سنو چې بچو د پاره وسوک دا زنانه او د قسمه خزه چې د سړینه زی نو هغه به څنګه خپکی او څومره غټ غم به د مخکې ورځو کې د اردن یو عالمو دغه خزه وفات شوی او محدث ته ډېر تکړه عالم دی والله ولدا حدیث د علم په دې ګور الله ډېر پوهه ور کړو ناغه به د خپل خزه خبره کوله وی زما خزه او تاسو ته سپته زما خزه سوق وی هغه دې سي خزه و چې ما چې سره کله واده وکړو په دې ټول وخت کې چې تقریبا ما وی دغه سره ډیر سلويخ کاله یو ځای تیر کړو زمونږ بچی نه وشوي او یو ځای الله را کړو هغه بیا مړ شو خو ما د دې خزي د لاسه دې سره صبر کاوه نو دغه خزه عالمه و اولنې صفت پکې سو عالمه و دویم صفت پاره کې دا چې دعوت به کو نو په کور کې به ما سره ډیر وخوم نه کله په یوځي کله بل ځکه ما به ټلیفون کوه ته وځه دلته زنانی دی هغه ته نصیحت کوم به درځم او بار بار به ما ته دوی چې ستا په حق کې من کمې کو ما ته جنیس کمې نه دا دعوت چې تکې د زمو په کار دي او پیسې به جمع کولې سمه زمانہ غستې او باغې باندې به د خزل برقي غستې نه چې څوک به خواله راتلنه پای کې به ول هدیه ورکوله دا دغه ټول عمر کارو بل صفت پای کې دا چې قران و د ټول زبانی یادو دریم صفت سلورم صفت پکې دا چې د رسول سم د حدیثونو غټه ذخیره هغه ته زبانی یادو او د ټول لوچت صفت دا چې ما سره دا خبره کړي و او لازم کړي و چې موته به هر شپه د قران دومره ایسو د حدیثونو دومره ایسه دا به یو بل سره اړو کومګ بیمارانی او کومګ هر څه خدا وکړو نو زموږ دغه ترتیب روانو دا دومره کلونه چې موږ یو تیر کړی زموږ دغه ترتیب بیا هغه بیمار شو چې بیمار شو په هسپتال کې و نو په هسپتال کې بیا یو خط لیکلو زما په نوم باندې وصیت لیکلو او دغه چې کوم ډاکټر دی غوړ کړو کې زمړ شوم بل پرځ د زما خاون لور کوي نو بیا هغه سبحان الله هغه بیماری نه پانه سي دا ومړ شو نو ډاکټرانو ماله هغه وصیت را ګجرستا خزیده طریقه له نو پای کې اول سلام لیکلی بیا ویلو چې دغه ټولې دنیا دغه حل او خلک ټول زی او په ما باندې نن دا ورځ را لچې زلارم د دنیا نو امید زما د الله نه خدای چې تاسو سره به ملاقات کوم په جنت کې او د صبر تلقین ما ته وګورئ صبر کوه او بیره ته دوی چې زما د تر لور د هغه ماته اوس غوښتلې د په دې ورځو کې او هغه براشي نو د هغې سره به واده وکړي چې ستا خدمت کوي او بل یا هم خبره ده چې د قرآن او د حدیثونو هغه مراجعه پرې نه ځکه د سړي نه به یېرېږي نو داسې ښځه چې په دې به سړی خفه کېږي نه بیا وی پلار ما سره ملاو شو دی زما د ښځې پلار زما سخر وی ما ته وی چې زما لور ما ته وصیت لیکلی وی ما ورته چې څه وصیت لیکلی وی وصیت کې ډېرې خبرې لیکلي یوه دا لیکلې وه چې ما ستا ویره د دې خپل خاوند دپاره غوښتلې ده خو دی غریب د پیسې ورسره نشته دا واده به ورله ته وکړي نو دغه پیسې او دغه مرسته به زه تا سره وکړم په داسې ښځه به سړی خفه کېږي
ښځه د شپې د سړي سره سملي او صرف بچی راوړي او چې یو پراټه پخوي او انګولې او ډوډۍ پخوي، بس په دې ښځه به څه خفه شي چې صرف دغه کار دی. ښځه خو ښځه ده چې تا سره په هر مصیبت او په هر غم کې ولاړی، خصوصا په دینی کارونو کې تا سره مرسته وکړي. خبره مې دې پورې راوستې چې رسول سم زړه به د خفګان او د غم نه ډک نه و چې دا دومره اوچته زنانه د رسول سم نه لاړه. سبحان الله. عائشہ رضی الله عنها وی یو ورځ، او د دې سیرت ته ما اشاره کړې و په تیر شوي درسونو کې، وی یو ورځ دغه راله استأذنت هاله بنت خویلد، هاله بنت خویلد راله یو ورځ د رسول سم خواله، او دا د خدیجه رضی الله عنها خور وه. وی چې وری وټکو او اواز یې کو چې زه دنه درتلی شم او که نه، نو رسول الله سلم د دې اواز نه وپېژنده چې څوک ده، هاله ده. وی رسول سم چې اللهم هاله، او هاله راله وی سب خوشحاله شو راپاسې. فغیرت، وی په ما کې غیرت راغی، ما یا رسول الله چې دا ښځه په کوم ځای کې رایدېږي جو بس ته بیا دغه خبرې کې او ختمه شوې ده، مړه شوې. یو ناشنا روایت هغه راته ورومه، عایشه رضی الله عنها وی چې رسول سم به د خدیجه رضی الله عنها تذکره ډېره زیاته کوله، ډېره زیاته تذکره به یې کوله. یو ورځ ورته ما وی چې یا رسول الله د هغې نه الله تعالی ښه بیبیانې درکړي. وی فتمعر وجه النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول سم د مخ تک سور شو. او وی داسې حالات ما د رسول سم صرف په هغه وخت کې لیدلي چې کله به وحي راکوزېده او یا به سیلۍ او طوفان غونته کې راغی، نو رسول سم به یریدو د عذاب نه. صرف په هغه وخت کې ما د رسول سم د مخ مبارک دا کیفیت لیدلی او کم کیفیت چې ما په دغه ورځ ولیدو. اوسه شو دا مخې سور شو چې ته د دې باره کې دا خبرې کوې. سبحان الله. په بل حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي چې یو بوډۍ ښځه راله مشره د رسول سم خواله، رسول سم ورسره خبرې شروع کړې، ته څوک یې؟ هغه ته زه پلانې یم. رسول سم ته کیف حالکم کیف کنتم بعدنا، تاسو څنګه یې اوس او بیا زموږ نه بعد تاسو بیا څنګه وئ؟ هغې ته بخیر بابي انت و امي یا رسول الله، منګه خیو خاندان هم ټول ښه دی، په تا دې زما مور او پلار قرباني. وی کله چې لاړه ما رسول سم ته وایي چې ته خو داسې لګیا دې بوډۍ سره چې زنانه اکثر خاوند ته داسې وایي، ته خو داسې دې سره لګیا وي د دې نه دې معلومات کول او څنګه یې او خاندان څنګه دی. وی رسول سم مسکی شو، ما ته وایي چې انها كانت تأتینا زمن خدیجه، دا به خدیجې پسې راتله. نو ځکه ما ته هغه تپوسونه کې هغې به دا تپوسونه دغه شان کول. رسول الله سلم نه هغه یېرېده نه، خو دومره ده چې د رسول الله سلم دا زړه په دې مطمئن و چې دا ورته یقیني پته و چې دا جنتي ده. او هغه روایت خو ما تاسو ته بیان کړی چې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وایي چې اتی جبریل النبي صلی الله علیه وسلم، جبریل راغی په چا پسې؟ په رسول سم پسې. ورته وی یا رسول الله هذه خدیجه، دا خدیجه روانه، قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، او سلوخي وسردي به کې انګول دي خوراک ته اسخاق ته. فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، کرال ورته وی چې الله باندې سلام اچي او جبريل باندې سلام وي. وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب، او ورته وی چې الله له طرف نه د دې کور زیره دل درکو منګه چې باغی کې به نه سختي نه مصیبتونه به نه به چغې چواري، ځکه دلته سختي دلته ډېرې تېرې کړي، نو د دې کور زیره ولا ورکو. چې کله داتې وفات شو نو پر رسول الله سلام باندې غم د پاسه غم راغی. ابو طالب لاړ، نو خدیجه رضی الله عنها په دغه حالاتو کې تاسو سوچ وکئ چې رسول الله ته څه مشکل بعد راغلی، کور ته راغلی او کور خالی، چا ورته څه ویلي، چا پې ګزار کړی، وږی شوی تږی شوی، او کور ته راننوځي نظر صرف په دیوالونو لګي، او هغه ښځه پکې نه وي
چې رسول سم په سراغه د وحی راتلو نه بعد وته لري کوي زملونی په ما صادر واچو هغه ته نه الله ته نه خرابوي ستابل سره خرابي نو چې اوس رسول سم کور ته راشي نو کور خالي هغه خزه بګی نشتی چې د رسول سلام هغه او سره ډیر ولا هغه خزه بګی نشتی چې د رسول سلام هغه له تسلی ورکړه هغه ژوند ملګری په دغه ورځ کې ناشنا بل کردام شو چې سخت په ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډیر شو قریش ول راولګیدو داغه سره سخت ظلمونه شروع کړو هغه تنگ شو نو بس را دیو کړ چې زم هجرت کوم حبشه ته نو دا به بل مصیبت راغی چې خوګ ملګری می هجرت کول غواړي زی لاړ وته د هجرت په لار نو فخرج حتى بلغ برك الغماد ابو بکر صدیق رنن وته یو لقیته ورسېد چې هغه ته برك الغماد ویل کی او دا په هغه لار باندې راځي چې کوم لار د مکې نه یمن ته تللی ده برك الغماد کې اوسره یو کس ملاو شو چې دغه نوم ابن الدغینه یا ابن الدغینه او دوه سیدی ابن الدغینه او ابن الدغینه په لار کې اوسره ابن الدغینه ملاو شو چې دا ډیر مخورج انسانو او قریش والو د دې ډیر عزت او اکرام کو نو ته وی چې روانه وې زم تنګ شوی ما داخله کې نه پریدل هغه ته استاپ چې سړی ملک پریدي علاقه پریدي ته مخورج انسان ټول عمر د خلکو سره مرستي کړی دي وینځ او مریان تازه کړی دي یتیمانانو مسکینانو کندو خیال ته ساتي هر مصیبت چې په قریش راغله تبه کې ولاړې راځي چې تبه زما په ملګرتیا کې چې دینو مکې ته نه نوځي ته قریش ورئیس هم نشي ویل چې کله وی دوی ورننه وته ابن الدغینه आवाज کوي قریش والو زما خبره ته وکړه غوي سوي ابن الدغینه وی دا ابو بکر صدیق دی راغله دی فی جواری زما په ملګرتیا کې راغله دی ګوره او زول د خپل طرف نه امان ورکوم او ما ول لوز ورکړی تا ته سوکسنی شي ویلې دا ابو جهل در پاسې وی ابن الدغینه ته د دسر مرسته کې مسلمان شوی وینه مرسته وسره کوم بس بیا صحیح ده نو تاسو خبرې ته وسوک انکار وکي چې ته وې دې وسوک نه تنګې نو مونږ به نه تنګو نو ابوبکر صدیق نه واپس را او دې ساتي ابوبکر صدیق رنن تر دوه هجرتونو ثواب به ملوي یو هجرت اخو مدینه ته کړه واځي د دې هجرت ثواب به ملوي کنه ملوي ولی به ملوي اراده کړي وا خو په تشو ارادو باندې ثواب نه ملوي تشو اراده د کم صاحبان چې صرف لګي اراده لیکي او په ځړ کې پټي می چې نه کومه په دې ثوابونه نه ملوي مشرج دا خو اراده دم کړو اصلي اراده نه وکړي عمل هم کړو نو دې شوله کې د چې هجرت کړي نو دته به د دوه هجرتونو ثواب ملوي په دغه وخت کې پروسس باندې دا سخت امرال چې هغه نږدې ملګری هغه اراده کړې د هجرت په دغه ورځو کې یو بل واقعه را هغه بیان کو په هغه باندې درس ختم کو چې رسول سلام وعده کو د سوده رضی الله عنها سره سوده رضی الله عنها د یو چته زنانه و او ډیره پوهه زنانه و د چت خاندان سره تعلق ساتو نو د رسول سم کور خالی شي او سړی ډیر ضرورت لري خزیته پته نشي دا کم ملګری چې بغیر خزو ژوند تیرې او خوشاله وي څه فواید وو ته معلومې نه نور خو د خزینه بغیر ژوند تیرول ګران کار دی او بیا چې یو سړی داعی د دعوت کار کوي نو دغه خزې ته نه خزو ته ضرورت دی د کارونه ډیر دي د مسلې ډیر دي د خدمت ډیر دی نو رسول الله سلام دا وعده کړی د دې سیرت ته صرف اشاره کوم بس او دا تفصیلا ما په بعضو موقع سره بیان کړم دي د رسول سم د بیبيانو سیرت سوده رضی الله عنها ام المؤمنین بنت زمعه د زمعه لور ده بنو عامر قبیله سره تعلق ساتو
او دا بنو عامر خاندان بیا په قریش کې دی، یعنی دا سوده چې ده د کم قوم نشو، د کم خاندان نه، د قریش نشو، دا هم قریش والا ده. او د دې مور چې دی ناغم د بنو نجار خاندان نه و چې دا هم ډېر اوچت خاندان، او دا د خپل تر زوی باندې واده وه چې د هغه نوم و السکران ابن عمرو، د په هغه باندې واده وه. او دې دواړو یو ځای هجرت کړو، دواړو اسلام قبول کو، به هجرت کو حبشې ته. نو بس سیرتونه کې راځي چې د سکران د دې د خاوند د په حبشه کې مړ شوی دی، دا یوازې رااله. او بس سیرتونه کې راځي چې نه، د خاوند ورسره دلته راغلی دی، کوم ځای ته؟ مکې ته، او بیا مړ شو. نو خوله بنت حکیم رااله پر رسول زم پسې، یا رسول الله خدیجه د نه وفات شو، ته یوازې څوک جنې دله ونه غواړو؟ رسول صلی الله علیه وسلم وغواړي نو تاسو زنانه په دې باندې ښه پوهېږئ. هلته رسول صلی الله علیه وسلم په خپل کار کې مصروفه دی، دا توجه یې نشي دې طرف ته چې اوس کومه جنې وغواړم، څنګه وغواړم. زه صحیح ده. او زه خوله چې ده نو دا ډېره پوهه زنانه وه. نو ورته وی یا رسول الله پیغله ځوانه جنې دله وغواړو که نه کونډه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی دا پیغله چې ته یې دی دا کومه یوه ده؟ وی ابنة احب خلق الله الیک، د الله په مخلوقاتو کې چې ستا کوم ډېر زیات خوښ دی د هغه لور څوک؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او دا بله کومه یې دی؟ دا کونډه. وی سوده، په تا ایمان هم راوړی دی او ستا په لار روان هم ده، او خاوند ترې مړ شوی، ډېره درنه ښځه ده. نو ستا څه خبره دي؟ دا دواړه دله وغواړم، دواړو خبره به دله زه وکړم. رسول الله صحیح ده، لاړه شه. نو هغه لاړه په ابوبکر صدیق نه پسې، بیا د هغه ځای نه راووته، بیا لاړه په سوده پسې. او د عایشه نه د واده واقع ده پر روان درسونو کې راځي، د هغې د دې واقعې په باره کې تفصیل نه کوو، خو دلته سوده رضانه خبره کوو. وایي چې دا په سوده رضانه پسې لاړه، نو دې سوده ورته وویل څه چل دی، د څه لپاره راغلې؟ ورته یې ویل رسول صلی الله علیه وسلم رالېږلې ما تا غواړي. هغې ودیدتو، زما خو هم د ارمان دی چې ده سره واده وکړم، خو زما پلار پسې لاړه شه. دا د درنو خلکو عادت دی، خیال هم دی، دا د درنو خلکو طریقه ده. رشته غواړي رسول صلی الله علیه وسلم، خو لاړه شه به چا پسې؟ زما پلار پسې. نو د هغه سره خبره وکړه. زموږ په شریعت کې دا نشته جنکۍ تختول او بیا په ځان له ودونه کول، او دا د عشق او د مینې د لاسه یو بل سره وي تلي دي د کلي نه، دا پرېږده، دا عاشقان دي، او دا لیلا ده، او دا مجنون. لیلا مجنون دا زموږ په شریعت کې نه چلیږي. زموږ په شریعت کې دا چلیږي چې جنۍ بغیر د ولي نه د هغې نکاح ته نه کېږي. وایي دغسې کې زما پلار به پسې ورشي. هغه وایي چې زه ورغلم نو پلار یې ناست وهو شیخ کبیر، بوډا سړی و مشر. وایي ما پې سلام واچوه، وایي ما ته یې وایي چې څه چل دی؟ وایي ما ورته وایي چې محمد ابن عبدالله، رسول صلی الله علیه وسلم یاد کو. نو ته محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه زه رالیږلی یم او ستا دا لور غواړي. هغه سړی خو ګوره ډېر اوچت سړی دی، پلار یې څه وي؟ هغه سړی وایي څه دی؟ اوچت سړی، کفء کریم، پوره د هغه دې سره لږي، او ډېر اوچتو اخلاق والا سړی دی. نو بیا یې دې سوده ته اواز وکړو، سوده ته دې خو راشه راله. وی دا راغلی دا خوله، او وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یادی چې هغه ته غواړي، او زما په رایې کې خو سړی ډېر ښه سړی دی. نو ته څه وې؟ وردي کوله؟ وی هغې ورته چې نعم. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته ووایي چې موري رجلا من قومک یزوجک، بس یو کس بل خپل قوم نه راولي چې هغه ته ما ته واده کړي. نو داسې دا ورته واده کړه. په بعض سیرتونو کې دا هم راځي سبحان الله، وی کان لها 5 صبیه او 6، دغه زوړ خاوند نه یا شپږ بچي و یا 5. نو رسول صلی چې کله دا وخته، نو دې دا ووایي چې یا رسول الله ستاسو خبرې ته به څوک انکار وکړي؟ په دې ټولو انسانانو کې زما ټول نه زیات محبت تا سره دی، خو دا زما د 5-6 بچي دي، او دا به سهار ماښام ستا د سر ته راشي او د ټول کارونه به دې وباسي. لکه چې بچي کله په کور کې ډېر شي نو سړی څه کړي؟ مصروفه شي، یو جاړي نو یو بیمار دی، یو څه غواړي بل څه غواړي. یا رسول الله دا 5-6 بچي، رسول الله بل څه مشکل خو ته نشته، وینه نشته، بس بیا دغه پرېږده.
زه د قریش زنانه پیژنم. رسول صلی الله علیه وسلم زه د قریش زنانه پیژنم چې هغوی څنګه د بچو خیال ساتي او څنګه د خاوندانو خیال ساتي. او تکړه زنانې دي ته کې ته بر دوه یو ځای کې سید یا رسول الله چې ته خوشاله مو خوشاله نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده وکړو. نو دا اولنۍ زنانه ده چې د خدیجه رضی الله عنها د مرګ نه وروسته رسول صلی الله علیه وسلم واده کړی او دې سره د واده چې کړی دی نو دا د نبوت 10 کال او د شوال میاشت وه. خو بیا وروسته دې چې راځي دې په سیرت ده خو ډېره دینداره زنانه وه او غټ صفت په دې کې دا و چې عبادتونه به ډېر زیات کول او صدقې به ډېرې ورکولې. ځکه عایشه رضی الله عنها څه وایي ارمان چې زه سوده وې دی ورمان یې کړه. ولې ځکه دې به عبادتونه ډېر زیات کول ډېره طاقتوره مو وه. نو دا عبادتونه ډېر کول د طاقت او زور غواړي. خو دومره و چې عمر د دې څه و هغه ډېر و. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د نور ودونه وکړو او په هغو کې کم عمر هم وي او په هغو کې ښه ښایسته وي. نو سوده ته پته ولګېده چې زما اوس هغه مقام نه دی کوم چې مخکې و. دغه لکه عایشه رضی الله عنها حفصه رضی الله عنها دا نورې زنانه ښایسته هم دي عمرونه هم کم دي. نو دا به ډېر په غم او په سوچ او په فکر کې وه په مخ. او دا ښځې ته غټ غمي چې کله خاوند دي چې د هغې طرف ته ډېره توجه نه کوي. نو دا به ډېر په غم او په سوچ او فکر کې و. نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا بعض روایتونه کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دې له طلاق ورکړم ځکه چې دې غم او سوچ فکر ښه ډېرېږي. نو چې کله دې ته پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي نو 2 کاره یې وکړو. یو یې دا کار وکړو چې خپله ورځ یې چا له ورکړه عایشه رضی الله عنها او یا رسول الله کومه ورځ چې زما راځي ته ما پسې مه راځه هغه ورځ باندې ته عایشه پسې ځه. د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه زما نه تور نه شي او تنګ رانه نه شي. نو دویمه خبره یې دا وکړه وی ما بي علی الازواج من حرص زما یې رس دا نه دی چې زه دې د خاوند سره یم. یو عمر داسې چې بیا ښځې خاوند ته دې ضرورت هم نه وي دې لپاره چې شهوت پوره کړي. خو د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ ما د دې پیغمبر بیبي راپاڅوي دغه مې خوښه ده. رسول صلی الله علیه وسلم وی یا رسول الله مه راځه کمرې ته خو دا زما لپاره غټ عزت دی چې زه ستا ښځه یم او ستا په نکاح کې یم. نو دې په هغه وخت کې عمر هم زیات شوی او بدن هم دروند شوی. ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې کله موږ مزدلفې ته لاړو حج چې کله کوو د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللې نو په مزدلفه کې چې کله نیمه شپه تیره شوه نو د سوده رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم اجازت وغوښتو چې موږ ځو مینا ته. رسول صلی الله علیه وسلم هغې له اجازت ورکړو. او ځکه علما وایي چې کم معذوره خلک دي زنانه دي ماشومان دي هغه د مزدلفې په دې شپه باندې نیمې شپې نه بعد وتی شي. ولې دا چل وکړو؟ عایشه رضی الله عنها وایي چې وکانت امرأة بطیئه ډېره ورو ورو به روانه وه عمر یې زیات شوی او بل دا بدن پې او دروند شوی نو د هغې د لاسه به دا په تلو کې به ورته لږ مشکل و. نو رسول صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو نو دا نیمې شپې نه بعد ووته او عایشه رضی الله عنها وایي چې موږ سحر منځه نه بعد بیا موږ وتیو. او دا سوده رضی الله عنها د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې وفات شوی او بعض علما ذکر کوي چې تقریبا 450 کالو د هجرت چې دا وفات شو او لاړه د رسول صلی الله علیه وسلم ملاقات هغه وکړو. ځکه چې دا ټول یقیني خبره ده چې دا ټول څه دي د جنتیان دي. نو د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو په دې به اکتفا وکړو. انشاءالله بیا پر روان درس کې به دا خبره بیانو چې آخر ولې دې صحابه کرامو او د رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو دومره صبر کوو د هغې څه وجه وه. او بل به دا خبره بیانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم زړه تنګ شو غمونه پې ډېر شو نو لاړ کم طرف ته د طایف سفر یې وکړو. وی که هلته چې ته ملګري میلاو شي نو هلته ورته ښه
سخت مخې ته شو خو مصیبتونه بیرالو دغه تذکره و ان شاء الله پر روان درس کې کو الله سبحانه تعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو د شان الله سبحانه تعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.